په انډونیشیا کې په غواګانو کې یو ډول ناروغي خپره شوې چې گاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. په دغه ناروغي کې د څاروو پر بدن دانې راخیږي او خوله او ژبه پولې کیږي. د انډونیشیا حکومت په غواګانو کې د ناروغي د مخنیوي واکسین استعمالوي او څارنې کوي، خو د دې باوجود په سلګونو زره څاروي پر دې ناروغي اخته شوي دي. په څاروو کې دا وایرس ډېر په تیزۍ سره خپریږي او ټولې رمې پر دې ناروغي اخته شي. زموږ تاوانونه ډیر زیات دي. ما به په عامو حالاتو کې یوه غوا له 15 نیولې تر 20 میلیونو روپو خرڅوله، خو اوس دا 4 میلیونه روپو ته راټیټه شوې. د استرالیا په سیډني پوهنتون کې د څاروو د عامې روغتیا څانګې یو مشر مایکل وارډ وایي که څه هم په څاروو کې دا ناروغي کمسارې ده، خو انسانان هم دا وایرس نورو ځایونو ته انتقالولی شي.